پوښتنه کړې ده د ورور پوښتنه داسې ده چې یو شخص کولی سي چې په بازار کې سندري یا بله ناروا شروع وي او ته ورسې هغه باندې بند کړې، دغه ناروا پې باندې بند کړې. نو محترمه وروره، اصل کې خبره داسې ده چې ناروا منع کول دا د چا کار ده؟ دا اصل کې چې اسلامي حکومت وي د هغوی هغه د امر بالمعروف کار ده. خو دلته دوه خبرې دي محترمه. یو داسې ده چې ته موجود وي، امر بالمعروف والا موجود وي، بیا دا منع د ده کار ده. اما که چیرته د امر بالمعروف والا نه وو او ته مباشرتاً په داسې یو جي باندې ورپیښ سولې چې هغه ته ناروا ولا مباشرتاً د ناروا تا لیدله، دا خو ته څه کوې محترمه چې ته وایې ما ته روا ده چې زه یې هغه کوم په تا فرض ده. محترمه یو عالم یو کتاب جوړ کړی ده د امام شافعي رحمه الله د مذهب عالم ده، علامه نجم الدین الغزي العامري مفتی الشافعیه بالدمشق 900 کال کې تیر سوی. د یو ډېر ښه کتاب په امر بالمعروف په اړه جوړ کړی ده، د نن 1500 کاله تقریبا مخکینی ده. دی په دې خپل کتاب کې یو عنوان کړي المسأله الثامنه، 9مه مسأله. نو الته داسې لیکلي دي چې امر بالمعروف که تا د یوه ګناه ولیدله او بل څوک هلته نه ول، مثلا یو سړي شراب خوړل، یو سړي لیواتت کو، یو سړي یو بله ناروا کوله، نو په تا باندې او ته قادر ولې په منع کولو د دې کار باندې، یا یوه بله ګناه وله چې هغه ګناه مثلا شرع کې ثابت ګناه ولا او ته په دې باندې قادر ولی چې ته منع کې. نو ډېر مثالونه راوړي دي. فقد صار المنع والانکار في حقه فرض عین، په دغه سړي باندې دا منع کول فرض عین دی. وروره دا خو ضرور نه ده د الله دین څه ده، تنا د الله د دین کې چې څوک ناروا کوي امر بالمعروف ولا کار دا نه ده. محترمه کم چې کې چې امر بالمعروف نو هر مسلمان عالم چې په دې پوه وي چې دا ګناه ده، یعنی عالم وي علم ولري چې دا ګناه ده او مباشر وي بالکل په ده باندې او ازاله په من پر قدرت کې وي چې منع کې په باندې فرض ده. وروره او بیا په دغه کتاب باندې چې کوم دای د مسلم د شرح نه نقل کړی ده، امام مسلم رحمه الله چې کومه حاشیه په هغه باندې کړی ده په مسلم شریف باندې المنهاج چې ورته وایي د دې نه نقل کړی ده. او بیا په دې حاشیه باندې د ډېرو علماو نورو کتابونه ستا د علامه شیخ الاسلام رحمه الله د کتابونو نه نقل کړی ده او د امام قرطبي رحمه الله د تفسیر نه نقل کړی ده او د ډېرو نورو علماو د کتابونو. دا غیر له دغه کتاب نه په نورو کتابونو د احنافو کې دا مسئله داسې علماو ذکر کړی ده چې مباشرتاً که څوک په ګناه باندې واقف شو، ګناه یې ولیدله، نو د باندې فرض واجب ده چې دی دا ګناه منع کړي. وروره الله دې جوړ لره کامیاب اوسي.